السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، هغه ورځې او هغه شپې پر موږ باندې رالې او موږ ورغلو. د سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله ته محبوب ورځې او محبوب شپې هغه دغه لس ورځې دي د لوی اختر د میاشتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو په دې لس ورځو کې لا اله الا الله کلمه وایست، تکبیرونه وایست، ځکه دا ایام التحلیل والتکبیر دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوه روژه د دغه لسو ورځو الله جل جلاله د کال په روژې در بدلوي. والعمل فيهن، نیک عمل په دغه ورځو په دغو شپو کې کول الله جل جلاله په 600 باندې در بدلوي. یعنې که سړی 2 رکعته نفل وکړي، هغه 2 رکعته نفل الله جل جلاله په 600 رکعتو نفلو در بدلوي. او دغه رنګه بل روایت دی د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه چې هغه اعظم ورځې عند الله په نیز د الله او الله ته محبوب ورځې هغه دغه لس ورځې دي. نو تاسو حمد الله وایست، تهلیل و تکبیر، سبحان الله، الله اکبر، دا کلمات یې وایست. او دغه رنګه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی ما من ایام الدنیا، نسته د دنیا په ټولو ورځو کې محبوبه ورځ الله ته تر دغو لسو ورځو سیوا. دا الله ته دومره محبوبې ورځې دي چې انسان عبادت کې وکړي. د دغو لسو ورځو روژه الله د کال په روژو باندې در حسابي. او د دغې میاشتې د شپې عبادت الله جل جلاله د لیلة القدر په شپه باندې در بدلوي. لیلة القدر الله په قرآن کې راته فرمایي چې خیر من 1000 شهر، هغه یوه شپه بهتره ده تر 1000 میاشتو. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه مبارک شپې او مبارک ورځې په طاعت او په عبادت او د الله په بندګۍ باندې ولمانځو. ډېرې مبارکې ورځې د محترمینو پر کال ګوره بیا موږ ورڅکو نسوار په کال کې الله جل جلاله موږ ته د عبادت عجیب وختونه راکړي دي. د عبادت د ډیروالي دپاره د رجب میاشت وه، د برات میاشت وه، د رمضان میاشت وه، د شوال میاشت وه، اوس د ذوالحجې میاشت ده. په ټوله روژه کې لیلة القدر یوه شپه ده چې هغه د 1000 میاشتو بدیل ده. خو دغه 10 شپې الله جل جلاله هر شپه چې انسان عبادت ته الله کې وکړي، د الله بندګي کې وکړي، د تهجد لمونځو کې که نر وي که ښځه وي، الله جل جلاله یې هر شپه د لیلة القدر په ثواب باندې وربدلوي. محترمینو، له دنیا تلونکي یو، له دنیا ځو، دنیا پاتېږي، هست و نیست په ټول پاتېږي. سپېره قبر ته به ځو، تور قبر، تنګ قبر ته به ځو. راځئ د هغه قبر دپاره په دغو 10 شپو کې د الله طاعت وکړو، په دغه 10 ورځو کې د الله جل جلاله بندګي وکړو. د الله جل جلاله داسې بندګي وکړو چې الله راضي کړو. حجان مبارکان خو به حج ته ولاړ سي، هلته به په حرمینو کې د الله جل جلاله عبادت وکړي. موږ تاسو مې په کورو کې وکړو. محترمینو، دا هغه ورځې دي، د هغه شپې دي چې الله انسانان له اور ازادي، الله جل جلاله انسانانو ته نجات د دوزخ څخه ورکوي. الله جل جلاله انسانان ځان ته قربان کوي. نو هغه به ډېر بدبخته وي، ډېر بدقسمته به وي چې په دغو ورځو او په دغو شپو کې په ناروا او په پالتو کارو باندې مشغولې وي. الله جل جلاله دې زموږ ټولې ورځې په عبادت مشغوله وګرځوي. حدیث رقم 215 پرې فضائل اوقات امام بهقي صفحه نمبر 1 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.